السلام علیکم دوستانو، زموږ د نن درس دی سایلنس آف الفابet ورډ، د الفبا خاموشه توری. دوستانو په هغو کې له موږ سره د نن درس زموږ بی دی. B remains silence after M at the end of word as. د بی توری د کلمې په پای کې د ام وروسته چوپ پاتې کیږي، یعنی له ام وروسته دوستانو نه تلفظ کیږي، حواز نه ورکوي، غږ نه لري. د کلمې په پای کې د بی توری له ام وروسته چوپ پاتې کیږي، لکه لم. لم یعنی وری. دوستانو د بی توری خاموشه ده، چوپ پاتې دی، حواز نه ورکوي. لکه په مثال کې دوستانو له موږ سره دی لم یعنی وری. بوم. دوستانو دا د بی توری خاموشه ده، غږ نه ورکوي، نه تلفظ کیږي، لکه بوم. ډم. ډم دوستانو ګونګی هغه څوک چې خبرې نه کوي، زبان یې کار نه کوي، نو هغه ته دوستانو موږ په انګلیسي کې ډم او په پښتو کې دوستانو ګونګی ورته وایو. دوهم دوستانو د بی توری یعنی B remains silence before T. B remains silence before T. د بی توری د ټي نه د مخه نه ادا کیږي، لکه ډاوټ. دوستانو بی خاموشه ده، بی نه تلفظ کیږي، بی چوپه پاته ده، هیڅ آواز نه لري، نو موږ یې وایو دوستانو ډاوټ. ډاوټ یعنی شک. ډاوټفول. ډاوټفول شکمن. ډاوټفول یعنی شکمن. د بی توری دوستانو آواز نه ورکوي، خاموشه ده. لکه دوستانو ډیټ یعنی قرض. بیا هم دوستانو خاموشه ده، نه تلفظ کیږي، ډیټ یعنی قرض. دوستانو دا و زموږ د نن ورځ درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. چینل دوست سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.